كما قال عليه الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء لو كانت الدنيا تدوم لواحد لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان فيه رسول الله مخلدا كلي رسول با بيدنا نتا وعزنا كولا كل رسول با بيدنا نتا وعزنا كولا د دین د پاره میدان بند جنگنا کولا وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود الشريف بشاق سرولولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين زمان الإسلام گرانو معزز و محترم سامعين نصیرت النبی د مسلسل وار بیان په سلسله کې مخکم ما وعده کړی و چې روان تقریر به د احد د یو غمگین یو مشهور غزا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعلق وي نو دا غي وعده د وفا په خاطر نه بیان د احد د غزوی بیان نه او د صحابه کرامو په زندګۍ کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزواتو کې د تعداد په لحاظ باندې د لویو نه لویا غزا چې صحابه کرام ورکې ډیرو د تبوک غزا ده چې ډیر زره صحابه کرام ورکې شرکت کړي دي په مشهور روایت او یا زره صحابه کرام ورکې شرکت کړي دي په غیر مشهور روایت خواغه غزا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په هغه کې د صحابه کرامو د شهادت په لحاظ باندې چې د ټولو نه ډیر شهیدان ورکې شوي دي او ډیر غمگین واقعه ده هغه د احد غزا ده د هجرت په 12 میاشت باندې یعنی 2 کاله او 8 میاشتې شوي وي یعنی 3 کال د شوال د میاشتې د واړه اختر میاشت کې کومه ده پوم تاریخ باندې د احد غزا شوې ده او احد مدینه منوره سره نږدې ډېره لږه فاصله کې یو غر دی د هغې نوم دی او د هغې سره لندې میدانې حاجیانو صاحبانو لیدلې دي
دغا احد چی کم دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با فرمائل احد جبل یحبنا ونحبه احد داسی او غرد چې دا زمنګ سره مینه لري او موږ د احد سره مینه لرو کان دے خدا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه وا نبی علیہ السلام دا غي اظهار کړی دی نو د هجرت په دریم کال یعنی د دریم کال پاتم میاش باندې د شوال د میاشتې په وم تاریخ باندې او د خالی په ورځ باندې چې کوم ده د احد غزا شوه ده هغه قافله چې مخکې هفته کې د بدر غزا د هغه د وجه نه جوړه شوی و د مشرکان مکه زرع خان په تجارت بار د ابو سفیان په مشرۍ باندې مکه معظمه ته روغ جوړ رسیدلی هغه قافلې نه بارونه کوز نکړل یعنی هغه تقسیم نکړو تر سوچي د بدر نه کم کسان تختیدلی واپس مکه معظمه ته ورسېدل دار الندوه کې ابو سفیان دا ټول د تجارت مالونه راغون کړیو د مکه معظمه نور مشران ابو سفیان ته ورغله چې د بدر د میدان حال ستانه پټ نه دی او یا کسان رانه ژوندۍ بولی او یا کسان را کې مړ دي مشران نو زمنګ د مکه معظمه د نرو خزه او د غټو وړو دا فیصله ده چې دا څومره تجارت کې ګټه ده او که څومره اصل مال دی چې دا زرع خان په بار دي دا ټول بخر چکو په شریکه باندې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به خپل مړو انتقام اخلو هغه پیسې او مالونه هغه خرج کړل هغه نه درهم او سرو سپینو زرو روپۍ جوړ کړې او په شریکه باندې یو کال د بدر د غزا نه رستو د 3000 کافرانو په تعداد باندې مخ کې د بدر میدان ته 9.5 راغلیو په دازل باندې 3000 کسان را روان شو 200 اسونه ور سره 3000 خان ور سره 200 زغری ور سره وی او ټول سلور کې غشي وشتون کې کسانو مشهور په غشو کې 3000 نفر لخر برابر کو را روان شو په مکه معظمه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام تر عباس سیبو دغه وخت کې لا په اسلام مشرف هم نه دی د غفار د قبلی یو کسو هغه ته خط ورکا چې دا په جلتۍ سره 3 شپو کې ځان مدینه منورې ته ورسوه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حالاتونو خبر کا او ورته وایي چې 3000 لخر پدا سداسو صلابانی ملبس د مدینه منورې په اړه در روان شو استاد چې مدینه منورې تر ورسېده نبی علی السلام په دې ورځ په قباء کې شامل مکړو په مدینه منوره کې رسول الله مبارک نو استاد لاړ قباء ته او چې قباء ته ورسېد د سعد ابن الربيع په کور کې نبی علی الصلاۃ والسلام ملمو ورسېد استاد او قاصد مونږ دل تمخ کراش بل ترش قاصد د سعد بن ربيع کور ته ورسېدا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مرګره چې په خط پویدا هغه چې خط اولستا رسول الله مبارک ته حال ونوي خو نبی علیہ السلام د کعب پرنګ باندې پوي شو چې خط اولستا رنگ کې تغییر راغی کله چې سعد بن ربيع کور تدن نشو ابی ابن کعب توي تا چې سلوستل ما په هغه کې سبدي محسوس کړه دا خط ما ته وایي دې کې سړي هغه ورته وی دا څوک چې دلته دی دا وباسي نور کسانې بهر وستل یو سعد بن الربيع پاتشه ورته وی دا سي خط عباس صبر لګل دي چې 3000 لخر پړې سلام ولبس د مدینه منورې پاړق در روان شو سعد نبی علیہ السلام چې دا خبره مسلمانانو کې خورانه کی
دا خبر به دې کمرې پوری بهر اونوزي. رسول الله مبارک مدینه منوره ته راغی. دا د زیارت د پنځشنبه ورځ وه. بس یو د جمعې ورځ تیریږي او د خالی په ورځ د احد جنگ جوړیږي. مدینه منوره ته راغی. د حضرت سعد بیبی دا اراله ورته وی خاوند ته چې دا تاسو سلوستل څه خبره وه؟ هغې ورنه دا خبره پټه کړه. د خپلې زنانه نه چې زنانه ټینګېږي نه بل چا ته حلو نه وی. زنانه ورته وی زه بهر ولاړه ستاسو د خبرو نه خبر یم. داسې داسې خط څومره پاک صحابه کرام دي. په منډه باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مسجد ته ځان ورسو. وی یا رسول الله والله العظیم زمونږ د حال نه زما بیبي خبره ده. که دا افواه خوره شوه مدینه منوره کې ما نه به خفه کېږي نه، ځکه دا خبره ما نه ده خوره کړې. زما بیبي اورېدلې دا به د هغې د اړخ نه خوروي. بیا د جمعې شپه تېره شوه. د جمعې په شپه باندې نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د دی خوب ګوري. وایي داسې خوب مې ولیده چې یو زغره ده، په دې زغره کې مې لاس دننه که دا لاس مې ورکې ډېر ښکلی په ارام باندې و. چې بیا مې وکتل یو غوا ذبحه شوې وه، خلکو غوا لالوله او زما دا توره چې کوم وه د تورې په دې سر کې څه کنډو شان راغی. رسول الله مبارک راویښ شه، صحابه کرامو ته دا خوب بیان که. ورته وی یا رسول الله فما اولته تاویل دې څه وکړه؟ د خوب څه معنی ده؟ وی کومه زغره مې چې لیدلې ده دا مدینه منوره ده. د خوب تعبیر دا دی که مدینه منوره کې دننه پاتې شوی دا زغره ده سالم بشئ، مرګ او د ژوبلې او تکلیف نه به بچ شي. او کومه غوا مې چې ولیده چې ذبحه شوې ده دا زما صحابه کرام دي دی که تاسو ووتئ بهر ته نو دا به ذبحه کېږي، دا به شهیدان کېږي. او زما د توري سر کې چې کم کنډو جوړ دی نو د هغې دوه تعبیر روایاتو کې راځي. یو دا چې زه خپله به م زخمي کېږم، او دویم تعبیر دا وکړه چې زما د خاندان نه به مو څوک شهید کېږي ورکې. د جمعې د مانځه نه مخکې نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته د دې خبرې اظهار وکړ. دوه کسان یې ولېږل، د یو نامه انس و د دویم نامه مونس ابن فضاله. د فضاله بچین دي. دا دواړو ته دا عهده ورکړه چې جلتۍ سره لاړ شئ، د کافرانو صحیح تحقیق راوړئ چې د هغې تعداد څومره دی. د مکې معظمې او د مدینې منورې درمیان کې د کافرانو لښکر ولیده. د شپې په منځ کې وردن نه شو، د هغې ټول اندازه یې ولګوله، واپس راله. د جمعې د مانځه نه وړاندې نبي علیه الصلاة والسلام ته وی چې هغې په دومره تعداد کې دي 3000 یا څه کم زیات، 200 ورکې زغره پوش دي، 200 ورکې اسونه دي، د ټول په سلام ملبس پوره دي. د جمعې تقریر نبی علیه الصلاة والسلام د جهاد متعلق خلکو ته جهادي تقریر وکړه، خطبه یې ولوسته او د جمعې د مانځه نه بعد دویم تقریر ورته وکړه. او صحابه کرامو ته د خپل خوب اظهار وکړه چې تاسو به مدینه منوره کې دننه مورچې نیسئ. ځینې نوجوانان چې یو کال وړاندې د بدر غزا کې ماشومانو حاضري نه وه کړې، د هغې جذبات ډېر سیوا و. یا رسول الله موږ نه شو کولی چې دننه کورونو کې زنانه و په اړخ کې اوسېږو. زموږ دا جذبات دي چې د کافرانو مقابله به بهر کو. ای د ایماندارۍ او د غیرت نه دا خبره وکړه. یو څو صحابه کرام چې هغې خدای په شهادت کې نصیبه کړې وه، هغې مبارکانو نبی علیه السلام ته عجیبه د ایماندارۍ خبرې وکړي. حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک تر دی راوړندې شو، ورته وی والله لا اطعم اليوم طعاما، زما دې د رب په ذات باندې قسم وي تر هغې پورې به روټۍ او نه خورم تر څو مې چې د کافرانو مقابله بهر نه یې کړي. روایات راخلي چې د جمعې په ورځ حضرت حمزه روژه او د خالی په ورځ هم دی روژه چې کله دی مبارک شهید کېده نو نه یې اوبه څکلي و نه یې روټۍ خوړلې و. دویم صحابي مالک ابن سنان رضی الله تعالی عنہ مبارک دی راوړندې شه او ورته وایي چې یا رسول الله تاوی چې ما غوا ذبحه کړی شوي ولیده، تاویل دې دا وکړه چې صحابه کرام شهیدان کېږي.
تمنګ د جنت نه ولې منع کې پرې چې موږ شهیدان شو جنت تلاړ شو. نعمان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ راغی، هغه ورته وی یا رسول الله موږ ته احد الحسنین دی، یا به غنیمت تر لاسه کو کافران به شکست خوري یا به شهیدان کیږو، دا دواړه د ګټې خبرې دي، نو یا رسول الله موږ ولې نه پرېږدی چې بهر ته لاړ شو. خیثمه رضی الله تعالی عنہ د بدر په غزا کې د زوی سعد پلار توی زب جهاد تزم، پلار ور توی زب زم، دواړو سره پچ واچوله، پچ د زوی او خطا د بدر میدان کې زوی شهید شو. راوړن شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی یا رسول الله ما بیگا خوب ولید، په خوب کې ما تخپل زوی سعد راغی، ما ته وی چې یا والدی اے پلار زما ستا محبت را باندې ډېر غالب دی او چرته غزاګانو کې شرکت وکړه چې خدای دې شهید کړي چې تا سره مې ملاقات وشي. نو یا رسول الله زما او زما د زوی په منځ کې حایل مه جوړېږه، ما پرېږده چې بهر ته ووځم په شهادت ورسېږم د خپل زوی سره مې ملاقات وشي. خو مختلفو صحابه کرامو داسې رایه ښکاره کړي. عبدالله ابن ابی ابن السلول منافق د بېغیرتۍ د وجې نه د نبي علیه السلام رایه غوره کړه، یا رسول الله مدینه منوره سید همدلته مورچې نیسو، او د هغه مقصد دا نه و هغه یېرېده بهر ته تلی نه شو. او رسول الله مبارک د خوب صحیح تعبیر په نیت دا خبره کړې و. د جمعې مونځ ادا شه، رسول الله مبارک کور ته لاړو، عمر فاروق صاحب او صدیق اکبر صاحب کور ته دننه کړو، پټکی را واخیسته او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته یې پټکی په سر کړه، دې دواړو مبارکانو ورته پټکی ووهه او توره چې کوم دی غاړې ته واچوله او رمحه نیزه چې کوم و هغه یې په دې اړخ کې ځای ورته جوړ کړی او په هغې کې ومنډله او جهاد هغه اصلحې ټولې مغفرې په سر که جنګي خول بیدوی د هغې د پاسه په سر کړه، واپس مسجد نبوي ته راووت. صحابه کرامو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام دې حال ته وکتل نو مشران ورته یا رسول الله ستاسو رایه ښه ده، مدینه منوره کې پاتې کیږو. رسول الله مبارک فرمایل یو پیغمبرم کله داسې نه دی کړی چې د جنگ سلا واغوني او بیا به یې وباسي، اوس به زه بهر ته وځم. خو تاسو ته دا خبره کوم چې اطاعت در باندې لازم دی، چې ما کومه قومنده درکړه مخالفت به نه کوئ، که مخالفت مو وکړو نو چې څه خوب مې لیدلی او مقه شانته به درسره کېږي. د جمعې د مانځه نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک را روان شي. زر صحابه کرام دي، په دې کې 300 د عبدالله ابن ابی ابن سلول منافق سره مرګري شوي دي. هغې د احد نه واپس تانه شو، وی زمونږ پرایه فیصله نه ده کړې، د هلکانو پرایه پسې تللی دی، موږ نه شو تللی. نو هغه 200 صحابه کرام پاتې شو. کافران 3000 تعداد لري او مسلمانان 200 دي. په دې غزا کې د کافرانو سره 200 آسونه دي او مسلمانان 2 آسونه لري. احد سره نږدې یو باغو، دا باغ د یو منافقو مربع ابن القیزی نامه و پستر ګړندو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک پر باغ باندې روان دی، دا منافق مخې ته راووته، پستر ګړند مردار خاورې راواخیستې او د نبی علیہ السلام لښکر ته یې خاورې وشیندلې. وی ته د الله پیغمبرې او بیا هم زما په باغ کې بې اجازته روانې. یو صحابي مبارک راوړندې شه، په دی ګزار وکړه، تندی یې پې باندې مات کړ. نبی علیہ السلام هغه منع کوي، مه کوه داسې، دا یې حق دی، دا د باغ دی، موږ پې بې اجازته راغلي وخه کوي. د احد میدان ته ځان ورسو. د صحابه کرامو تعداد 200، د کافرانو تعداد 3000. د صحابه کرامو اسونه 2 دي، د کافرانو اسونه 200 دي. چا ورته وی چې عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کړی دا، مور قسم وخوړه چې نظر پزان باندې ومانه چې زب خامخا د عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ سر کې شراب سکم، د سر نه به ماغزه وباسم
او د عاصم ابن ثابت په سر کې به شراب سکم. دا غ عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی یا عاصم ابن کلیب چې دی بیا په یو غزا کې شهید شوی دی او کافران ورپسې راله ویسل او خان ورکومه کچاره ته د عاصم صرف سر راوړه د داسې ویلیو چې الها زما د مشرک سره ملاقات مکه خدای غټې ډمبرې مچې راوستې او کافران یې د تنې ته پرې نه ښودل سیلاو راغی د تنې ته نه ویوړه د بخاري په روایت باندې حق عاصم ابن کلیب یا عاصم ابن ثابت هغه چې کم دی دلته دغه مصافع ابن طلحه وجلیو د مور دا نظر منلی او چې سل او خان به ورکوم هغه چاته یا سل او خان به آزادوم او حلالومه کچرته ما د عاصم ابن ثابت په سر کې شراب ونسکل. د دویم ورور کلاب ابن طلحه میدان ته راووته مقابلې ته زبیر ابن عوام رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د ترور زوی د مقابلې ته وته مردار کا. د یو بل ورور جلاس ابن طلحه راووته مقابلې ته طلحه ابن عبید الله راووته هغه مردار کا. د یو بل تر زوی جوړیږي ارطات ابن شرحبیل نامه ده مقابلې ته راووته او مقابلې ته بیا چې کوم نه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ راووته هغه مردار کا. د دې مختلفو جنگونو نه رستو چې د آخري کې مرداریږي आवाज کوي انا ابن الساقي الحجيج زدا حاجیانو د خړوبون کو زویم د دې आवाज سره طلحه چې د مکه معظمه د مدینه د مکه معظمه د بیت الله شریف واقدارانو په خاندان کې درې ورونه او څلور ورونه او یو د ترزوی د بدر د احد میدان کې اول مردار شو. آخره کې आवाज وکړ ابن الساقي الحجيج زدا حاجیانو د خړوبون کو بچیم د आवाज سره کافران په جوش کې رااله یو ناڅاپي ټولو جنگ شروع ک سوارلس جنکۍ ور سره وي او د سوارلسو جنکو مشري هندي کوله. هند د ابو سفیان کډه ده د معاویه صاحب مور ده د یزید نیا ده د عتبه لور ده او د ولید چې کم ده مور ده دا هندا دی به تمبل واه دی رستو ایمان راوړی دی تمبل به واه اشعار به وي په اشعارو کې مړونو ته پیغور ورکاو نحن بنات الطارق نمشي على النمارق ان تقاتلوا نعانق وان تدابروا نفارق. اے زمونږ مړونو موږ داسې جنکیو چې په قالینو مزلونه کو داسې جنکیو چې د مالدار خاندان نه یو. اے زمونږ مړونو که د خپل د بدر د مړو انتقام واخیسته موږ بغاړه غوټۍ در شو او که او تختېدی بیا زمونږ ته مې مه کوئ نو فارق موږ به درنه جدایي کوو. بیا داسې پیغورونه یې ورکول. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو دجان رضی الله عنہ حضرت طلحه رضی الله عنہ دا مشهور پهلوانان صف په صف کې دننه کېږي او کافران مرداري حتی کې چې څوارلس کسان د کافرانو نه مردار کړل او کافرانو نه مړي پاتې شو شکست ورکې ګډ شو تښتېدل. د غونډۍ د پاسه عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ د صحابه کرامو سره دی سلويخ کسان ورته وی کافرانو تختیدل منگ تا اجازت کلن دی کوزیگو غنیمتون ټولو. عبد الله ابن جبیر رضی اللہ عنہ ورته وی رسول الله مبارک را طویل دی کمن کامیاب یو کنا کام یو تاسو باندې کوزیږي مرا کوزیږي. لیکن سلويخ کسانو د خپل قومندان منلا څوک چې د قومندان خبره نه مانی دغه شان ته دنیا کې سرزنش خوري لکه صحابه کرامو چې کم شکست خوړلو. دا یو عبرت متپات شو چې یو د عبد الله ابن جبیر یا د نبی علیہ السلام قومندای نه منلې هغه غټلې جنگ رب ذوالجلال ته نواخست او واپس پکې شکست غړي. د احد دغه شاته ابو سفیان لخر او د خالد ابن ولید او د عکرمه ابن ابي جهل ټول مرګري یو ځای شو. ابو سفیان ورته وی بس نور دیسه مقابله نه کیږي زئی چیزو. خالد ابن ولید ورته وی ما درې حمله کړي په غونډۍ باندې لیکن غشوشتون کې زما اسونه راګرځي اوس چې غونډۍ ته ګورم کسان کم ښکاریږي. دا یو ځل اجازه تو کوي اخري حمله کوم که کامیاب شم ډیره خطا سم را پسې راشي که ناکام شم نو استبتزو مکه معظمه ته. خالد ابن ولید د سلو اسونو سره د دغه عنین یا عینین په غونډۍ باندې چې د احد د غره پاړخ کې ده لس کسان ورکې پاتې دي سلويخ کسانو قومنده ماته کړې ده کوش شوي دي.
سل اسونو په حمله شروع کړه او د شاه د اړخه اکرمه ابن ابي جهل د سلو اسونو سره راغی. عبد الله ابن جبیر صاحب د لسو کسانو سره خپل پوره مقابله وکړه. کتاب المغازی د واقعي لیکلي دي چې حضرت عبد الله ابن جبیر صاحب سره 50 غشي په دغه ورځ باندې 50 واړه غشي استعمال کړه، لیکن غشي وس خلاص شو، حتی کې چې اسونه پر اوختل او چرته اس چرته پیدا هغه 200 کسان دي، 10 نفر دي، خو بیا هم عبد الله ابن جبیر سے پلاس کی توره وا دا توره د اسونو پونډي ور باندې والي، حتی کې چې دا توره ام پلاس کې ماته شو، یو نیزه ور سره د نیزم ماته شو او دا شان رمحه هغه ام پلاس کې چاړه دا هغه باندې جنگيږي. 10 واړه کسان د غونډې د پاسه په شهادت باندې ورسېدل. انا لله و انا الیه راجعون. صحابه کرام غنیمتونه ټولې د شاده اړخه 200 کسانو حمله ور باندې شروع کړه. دای د ځان نه خبر نو داسې حلی په باندې راوسته چې بالکل مسلمانانو خپل مسلمان ورور رکشه. دا پته نه لګیږي چې دا اوس مسلمان دی که مشرک دی، ځکه 3000 کسان پیرادن نشو دی 200 کسان دی، نو 3000 کسانو کې د 200 کسانو پته نه لګیږي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما تر خلکو راګیر کا مسلمانانو په تور باندې ټوټه ټوټه کا، ما ورته چغي وهلې چې زما تر دی مسلمان دی مسلمان دی، تر څو چې خلکو زما خبر اوریدا زما تر په شهادت رسولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام انس سبتوي زتا تستاد تر دیت در کوما، هغه ورنه دیت واخسته واپس بیت المال توقف کړ. 3 صحابه کرام دلته د خپل مسلمانانو د لاسه شهیدان شوی دي، حتی کې دا جنگ سختيږي. په دې سخت حال کې د جعاله ابن سراقه په شکل باندې ابلیس لعین راغې او یو आवाज وکړ الا ان محمدا قد قتل، خبردار محمد رسول الله شهید شو. دا आवाज چې صحابه کرام اوریدل دا غي د لاسونو د خپونه دم لاړه. داسې غیرتمن صحابه کرام د عمر فاروق په شکل باندې هغه مبارک د جنگ میدان پرې خود لري لاړه، اول ته یو غاړه کې کېناست او تورې لري وغورځوله. یو صحابي مبارک پر راغی عمر سے بولی وی رسول الله شهید دی ما ته جنگ خون نه راکوي، وی چې رسول الله شهید دی ما ته زندگی خون نه راکوي، د جنگ په میدان رادن نشو مبارک په شهادت رسیږي. د عمر فاروق غوندې غیرتمن صحابه کرام مبارکانو جنگ میدان پرې خود او لري لاړل. دا आवाज ډېر د غم نه ډکو. په 200 صحابه کرامو کې یو روایت کې 14 صحابه کرام راځي، په بل روایت کې 2 صحابه کرام راځي، په بل روایت کې 15 صحابه کرام نارینه او یو زنانه راځي. دا پاتې شوی دي. حضرت علی رضی الله عنه ولاړ دی، صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی، حضرت طلحه رضی الله عنه ولاړ دی، ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی، مصعب ابن عمر رضی الله عنه ولاړ دی. 15 نارینه دي، یو زنانه د ام عماره نامه ده، دا هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاړخ کې د پیردار په شکل باندې ولاړه ده. کافران چې خبر شو چې نبی علیہ السلام په دغه ځای کې دی او مسلمانان ته یو خپل خوا شکست خوړلې دي، د ټولو 3000 کافرانو مراجعه د غشو او د تور گزارونو د نبی علیہ السلام پاړخ باندې راوګرځیدل. نبی علیہ السلام د ابو دجانه رضی الله عنه لاسونه ور باندې چتر کړی دي، حضرت طلحه رضی الله عنه لاسونه ور باندې چتر کړی دي او مصعب ابن عمر مخامخ ولاړ دی. د مصعب ابن عمر شکل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نږدې و. رسول الله مبارک ورته ورس فرمایلیو اشبهت خلقی و خلقی، ستارنګ او شکل زما په شکل باندې دی او ستا اخلاق هم زما غوندې دي. عبد الله ابن قمیه یا قمعه دا ظالم راغی مصعب ابن عمر ته چوکتل د ګمان دا سراغه چې دا محمد رسول الله دی. په مصعب ابن عمر پلاس کې جنډه وا، په د مبارک چې گزارو کدا الله سے ولګیدا جنډه ته نه پرې وتا الله سے مات شو، جنډه راواخسته په چپلا سے ونیوا. کلم چې جنډه په جنگ کې غرزيږي مسلمانان شکست خوري، زیات کوشش د جنډیو په چپلا سے ورته گزارو ک چپلا سے مات شو، د دواړو دا پرېشو لاسونو په دې مټو باندې جنډه دا سیونی وا.
حتی کې چې مبارک پدې ځای باندې اوګه باندې ولګېده انا لله و انا الیه راجعون. عبد الله ابن قمیه आवाज وکاله ان محمدا قد قتلته، خبردار محمد رسول الله می واجه شهید می کا. ابلیس لعن په فضا کې आवाज وکا الا ان محمدا قد قتل، خبردار محمد رسول الله شهید شوی دی. بس دغه आवाज سره عبد الله ابن قمیه بیا را روانيږي. ام عماره زنانه مقابله تورزي، زنانه رستخ چاته واقعا بیانای وای پدې ظالم ما گزارونه وکړل لیکن د په وجود دوز غریوي زما گزار په تاثیر نه کا. د زنانه مټو لګیدا اډو کې مات ش پټه کې پاتې ش د قدم د لاندې کې خدای خکا پچپ لاس باندې ام عماره زنانه د عبد الله ابن قمیه مقابله تبیا وزي. نبی علی السلام په دې حال کې غیر دی چې دې اړخ نه یو 15 صحابه کرام را روان دي، د مدینه منورې انصاریان دي، نوجوانان دي. رسول الله مبارک ورتوي تاسو کې څوک شته چې په خدای تعالی باندې نن ځان خرڅي؟ نن څوک په خدای ځان خرڅوي، ځان په خرڅ کوي چې الله جنت درته درکړي. 15 واړه کسان روړاندې شول د نبی علیہ السلام په خوا شا کې او جنگیدل. انا لله و انا الیه راجعون. مبارکان 15 واړه په شهادت باندې ورسېدل. یو نوجوان ولاړ دی کجوري پلاس کې دی، یا رسول الله کې شهید شم چرته بزم؟ وی جنت ته بزې. وی د دې دنیا په کجورو سکم، زه دغه دنیا کجوري خورم. کجوري وغورځولې. انا لله و انا الیه راجعون. خدای درې زره کافرانو مراجعه نبی علیہ السلام ته حضرت طلحه سے په لاسونه چتر کړی دي، لاسونه مبارک داسې ولګېدل چې هغه داسې نیول کېدل نه. د طلحه په شا باندې 2 او یا غشي لګېدلی. ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ په باندې خپل شا چتر کړی دا، دا غشا چې او قتل شو 15 شپې تغشي د ابو دجانه رضی الله عنہ په شا باندې لګېدلی. په داسې صح حال کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې 15 صحابه کرامو په درمیان کې دی. آغا عبد الله ابن قمیه ظالم هغه چې پوه شو چې رسول الله مبارک خودل ته ژوندې دی، په ډېر بے رحمانه انداز کې په میچنوغ کې کاڼې کې خود او دا کاڼې تاو که، بلکې عبد الله ابن شهاب الزهری دې ظالم په میچنوغ کې کاڼې کې خود دا کوچیان چې کم کاڼې پیولي او دا میچنوغ ځای تاو کړه کاڼې چراغ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تندې په باندې ولګېد. عتبہ ابن ابی وقاص ظالم دې چراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډېر بے رحمانه گزار وکړ. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک شونډه زخمی شو او 2 غاښونه مبارک شهیدان شو. عبد الله ابن قمیه ظالم راغی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د توري گزار وکړ، حتی کې بیدو مات شو، جنگی خول مات شو. د جنگی خول یو زنجیرو د زنجیر کړي د نبی علیہ السلام پر رخسار کې دن نشو او دواړه غمبرو کې 2 کړيګانې دن نشو. پدې سخ آن کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رامن نکړي چې اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د دې مخنا هغه زنجیر کړي رو باسي. ابو عبیده ابن جراح سے براغه صدیق اکبر سے ته سوال وکوي ما ته اجازه تو کې دا کړي بزرو باسم. د زنجیر په کړي باندې غاخونه کې خودل داس کلک نه ختیو چې دا کړي راخکله. د ابو عبیده ابن جراح 2 د مخ غاخونه ور باندې وتل. ادي ان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تندې زخمی دی، مخ زخمی دی، شونډه زخمی ده، غاخونه شهیدان دي. یو کنده و پدې کنده کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریواته پیما بسو کوچت کی حضرت طلحه په شابانه دعا و غشي لګیدلیو. هغه ورتوي او ارتداسي وګټی ټکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په قدم کې خود اوچت شو. رسول الله مبارکو فرمایل کڅوک په دنیا کې جنتی ګوري چې پزما روان وي هغه د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ ته ګوري. رسول الله مبارک ګیره په وینو لنګینه ده
گریوان مبارک ته ویني وسسې دی د خولې مبارک نه یو سرور الفاظ وتل اشتد غضب الله على قوم ندموا فرسول الله د خدای غضب پاغه خلکو باندې ډېر سخت دی چا چې د محمد رسول الله خوله زخمی کړې ده اشتد غضب الله على قوم ادموا وجه رسول الله د خدای غضب پاغه چا ډېر سخت دی چا چې د محمد رسول الله مخ په وینو رنگین کړی دی اشتد غضب الله على رجل قتله رسول الله د خدای غضب پاغه چا ډېر سخت دی د چا د لاسه چې د محمد رسول الله د لاسه چې څوک مردار شوی دی ابی ابن خلف یوازینی هغه مردار دی چې نبی علیہ السلام په خپلو لاسونو مردار کړی دی او بیا وفرمیل کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم داسې قوم به څنګه کامیاب شي چې د خپل پیغمبر مخې په وینو رنگین رنگین الہ العالمین په دې حال کې آیت نازل ک لیس لک من الامر شیء او یتوب علیهم او یعذبهم خیر و اختیار تا سره نه دی یا رسول الله که خدای دی باندې رجوع د توبې کی توبه قبلی یا ورته عذاب ورکړي د الٰه اختیار دی رسول الله خیری نه وی کړي ګیله صرف کړي وا هغه ګیله کې الٰه العالمین ورته داسې آیت را لېږي حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی رسول اللہ مبارک پس په شهیدانو کې ګرځیدم ماوی رسول الله مبارک خو شهید دی چې په دې مړو کې وګورم چې رسول الله مبارک دا تنه مبارک را دې میدان نه اوچته کم چې اسونه ور باندې ونه خېږي وې زه په ټولو شهیدانو وګرځیدم خو د محمد رسول الله تنه ما ونه لیده رسول الله مبارک پسې ګرځیدم چې ما وکتل په یو کاڼي باندې رسول الله مبارک ولاړ دی مخ مبارک تک سر دی په وینو باندې رنگ رنگ دی ګیره مبارک رنگینه ده وای ما د سترګو نه وپېژند یو آواز کوي الی عباد الله الی عباد الله اے د خدای بندگانو ما تراشئ ما تراشئ وی ما چې وپېژند آواز مې وکړه چې هذا رسول الله اے صحابه کرام رسول الله دغه دی بس صحابه کرام د پتنګانو په شکل دار اړخ نه را منډې کړې جنگ د سر نه بیا شروع شو حضرت علی صاحب حضرت طلحه صاحب حضرت ابو دجانه بیا شروع کړه عمر فاروق صاحب کې دم پیدا شه بیا میدان جنگ ترادن نشه په کافرانو یې تورې خخې کړې کافرانو کې شکست ګډ شو تختیدل سوار لس مړي ته میدان جنگ کې پاتې شول او څه کسان چې بندیان هم پاتې شو نور ټول کافران په تیښته باندې لاړه مسلمانانو شهیدان چې وشمارل شو او یا شهیدان شوي دي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک وحشی ورته ناس دی د مبارک شهید کړی دی کله چې داس نه داسې د وینو ډنډوکي کې پریواته د هندې زوی ولید د بدر میدان کې حمزه سے مردار کړو دا مور هندراله د رستو ایمان راوړی زړه کې ورته سمره ولی او د حمزه صاحب سینه په چاړه باندې وشلوله جګر تیراویست په غاښونو باندې وچیچه مصعب ابن عمیر صاحب تنه پرته ده غوږونه او پوزې تنه پرې کړې ستنه کې تار کې واچولې او غاړه کې تنه هار جوړ که نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د احد غونډۍ ته وخته ابو سفیان ورپسې راوخته این محمد رسول الله چرته دی نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وی جواب مو ورکوئ بیا آواز کوي صدیق صاحب چرته دی وی جواب مو ورکوئ وی عمر صاحب چرته دی رسول الله مبارک وی جواب مو ورکوئ عمر صاحب ټینګ نشه وی تا د خدای خپل مرام ته ونه رسئ رسول الله هم ژوندی دی صدیق اکبر هم ژوندی دی عمر فاروق در سره خبرې کوي ابو سفیان وی لا عزا ولا عزا لکم من عزا بوت لرو تاسو عزا نه لرئ رسول الله مبارک وی جواب ورکئ لنا مولا ولا مولا لکم من معبود الله لرو تاسو الله نه لرئ ابو سفیان وی اعلی هبل هبل بوت دی اوچتوی رسول الله مبارک وی جواب ورکئ الله اعلی واجل خدای تعالی اوچت دی او ډېر لوی شان خاوند دی ابو سفیان تختیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د احد میدان تراکش په شهیدانو ګرځيږي ګوري چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ غوږونه او پوزې پریدي سینه مبارکه شلیدلې ده زړه په غاښونو چې چل شوی بهر پروت دی
انا لله و انا الیه راجعون. او فرمایل واپس د احد غونډې ته وخته، مدینه منوره ته واځي لاړې چې محمد رسول الله شهید شوی دی. زنانم منډې راوي، ماشومان جنکۍ منډې راوي، وړې وړې ماشومانان د احد میدان لختر روانې دي. یو زنانه ده هند بنت عمرو بن حرام نامه ده، دا مبارکه چراله وی رسول الله چرته دی؟ چا ورته وی خاون عمرو بن جموح شهید شوی دی. وی زه د خاون پوښتنه نه کوم، محمد رسول الله چرته دی؟ وی ورور عبد الله ابن عمرو بن حرام شهید شوی دی. وی زه د ورور پوښتنه نه کوم، محمد رسول الله چرته دی؟ وی زوی خلاد ابن عمر شهید شوی دی. وی زه د زوی پوښتنه نه کوم، محمد رسول الله چرته دی؟ چا ورته وی محمد رسول الله ژوندی دی، د غره په سر باندې ناست دی. وی اما رسول الله فصالح وكل مصیبت بعده جلل. چې رسول الله روغ جوړ دی، نور مصیبتونه هغې مقابله کې هېڅ شی دی، دا هېڅ خبره ده. بی بی صفیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام ترور ده، د حمزه صاحب خور ده، هغه راورسېده. نبی علیہ السلام چې وکته وی کدا د خپل ورور حمزه صاحب ته نه وګوري، د زنانو حوصلې کمزوري، د خولې نه الفاظ نه وځي.